पार्टी माँ की पार्टी किसान की पार्टी मजदूर की पार्टी सबकी पार्टी उस्मान फानूस गुजर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। دا هغه قابلان خلک دی په دې کې چې داسې قابلان خلک دی په دې کې چې هغوی ته خلک درخواستونه کوي ته ټي وي ته راشه موږ ته خبرې دی قوم ته وکړه د هغوی سره ټیم نه وي دومره زبردست قابلان او هوښیار خلک دی ستاسو سره اوس دا په تاسو منحصره کیږي چې تاسو ښه په ایماندارۍ او ښه په نره راپاسئ او خپل دا خپل میشن دا خپل خیال دا خپل سوچ دا خپل منشور دا خپل نظریه دا په خلکو کې خوره کړئ بانډو ته لاړ شئ جماعتونو ته لاړ شئ حجرو ته لاړ شئ خاص کر په دې تنظیم کې چې دا کوم سیکرټري که نه د زمونږ د دې ګس یا ست د دې چې کوم سیکرټري هغه باندې ډېر غټ زور یې ډېر غټ بوجي په هغه باندې په نورو پارټو کې په صدر باندې زوري او په دې کې په سیکرټري زوري نو دا سیکرټریان چې کم تاسو یې په تاسو ګورې ډېره غټه ذمهواري واچولی شوه په کار دا ده چې تاسو د نن نه شروع وکړئ لکه څنګه چې رومین د چغرزي تحصیل صدر دی او د هغې ورځې نه په کومه ورځ چې دی منتخب شوی دی زه په فیسبوک ګورم د سرګرمۍ انتهایي تیزي شوي دي لږې ورځې شوي دي خو دی مختلف بیانونه هم ورکوي مختلفو ځایونو تمځي نو دغه شانتې په تاسو باندې دا ذمهواري په تاسو باندې اچولې شوې ده او دا په تاسو باندې یو قسم داسې بوج به وي خو دا بوج به په ځان باندې تاسو داسې نه اچوئ تنظیم وایي دې سیز ته تنظیم داسې سیز دی چې دا یوه کړۍ د هر یو سړي ځان له کار دی چې کم سړی د کمې کړی کم کاري هغه دې کړی له پکار دی چې هغه کار دی ښه په ایماندارۍ د خدای زیر ناظر وګڼي او هغه کار دی وکړي او ښه په نره پاسي پسې ورونو مشرانو کشرانو زما مزولو زما یو عاجزانه داسې درخواست دی درخواست دا دی چې کله هم پارټي جوړه شي نو هغه بغیر تنظیمونو نه چلیږي زمونږ چې څنګه اوسه پورې په دې اتو تحصیلونو کې زمونږ تنظیم سازي چې دا شروع ده زما په خیال پنځو تحصیلونو کې چې دی هغه زمونږ تنظیم سازي چې دی هغه مکمل شوه 3 تحصیلونه چې دی هغه موږ ته پاتې دي انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه هم که خیر خپل پای تکمیل ته چې دی هغه به ورسي خو پارټي چلیږي په تنظیمونو باندې او د هغې مطلب دا نه چې تنظیم جوړ شي او دغه کسان دی واپس لاړ شي په خپلو کورونو کې دې کښېني بس ما ته زه صدر شوم یا زه جنرال سیکرټر شوم بس وشوم خو زه پارټۍ لپاره به کار نه کوم یا جلسه جلوس یې هغې لپاره به ځم او نور به زه به هغه مناسب نه څنګه چې ما ته د قایص صاحب د مرګ نه وروستو ما ته ذمهواري حواله شوې ده غونډه مرکن په ډیویژن باندې هغه یوازې زما خپله خوښه نه وه نه زما د خاندان خوښه وه هغه ټول د پارټۍ خوښه وه ټول د پارټۍ د مشرانو خوښه وه چې ما د هغه دا ذمهواري حواله کړله نو د قایص صاحب د غم د 9مې ورځې نه وروستو تر د اوسه پورې تاسو به ټول وینئ فیسبوک به ټول ګورئ ټول مشران کشران به ګوري یو ور داسې ورځ نه ده راغلی چې ما خپل کور له خپل فیملی له خپل کلي له ما ورکړې ده ما د هغه ورځ نه واله تر د اوسه پورې زه لاهور ته تللی یم زه سوات ته تللی یم زه شانګلې ته تللی یم زه دیر ته تللی یم ما غونډ بونیر کې زما خپلې مختصر دورې کړي دي خو ما هغه ځای ته خپل ځان رسولی خپل ځای ته خپل اواز چې دی د قایص صاحب میشن ما رسولی دی که زموږ میشن دی لاړ شئ کلو ته لاړ شئ بانډو ته لاړ شئ حجرو ته لاړ شئ طالب علم هلکانو ته لاړ شئ هغه په دې پوهه که چې سیاست څه ته وایي او د سیاست مقصد څه دی او ووټ څه ته وایي ووټ به موږ خامخا ورکوو لازمي به یې ورکوو ځوان دی که بوډا دی او که زنانه ده ووټ به ورکوي نو چې ورکوو نو بیا صحیح ولې نه ورکوو او هغې سړي دپاره یې ولې نه ورکوو چې هغه بې تپوسه نن سبا ایم پی ای دی زما پې ملازه ده ایم این ای دی زما پې ملازه ده د هغه ملازه په ما نشته زما پې ځکه ملازه ده چې ما له ووټ ورکړلی زما په ووټ په بدل کې هغه مراعات علي هغه تنخواه علي هغه پروټوکول علي هغه شی زما ستا کمې پیسې پرتې دي هغه راولي په موږ تقسیموي نو هغه پکې دنګه چیت کوي
چې یاره دا مې د پارټۍ دی دا نه دی د ووټ راکړی دا خان دی دا نواب دی د هغو په خوله کار کېږي زما ستا په هغې نه کېږي اصلي دا خبره ذهن ته کوزول غواړي دا زړه ته په دې ځان پوول غواړي چې دا سړی دی او دله ما ووټ ورکړلی په ده زما ملازه ده د ده ملازه په ما نشته که دی پیسې راوړي که دی موږ له اوبه سکیمونه کوي یا د کوڅې کوي یا د روډ کوي یا د څه کوي خو دی زما هغه پیسې راوړي موږ روزانه 1.5 سلنه 200 پورې هر سړی ټیکس ورکوي بیا په 15 کالو کې به موږ څومره ټیکس ورکوو دغه ټیکس جمع شي او زمونږ پیسې هغه بیا غلط استعمالیږي د اویاو کالو کې به تاسو د اسمبلی په فلور باندې دا نه اورېدلي چې فضل الرحمن او سراج الله یا د هغه ملګري پاڅېدلي دي په جومات یې خبره کړې ده چې د جومات میټر باندې ولې بل راځي په دې خبره کړې چې د دې جومات د مولا تنخواه ولې نشته یا په دې ملک باندې چې کم ظلم کېږي کم ډاکې کېږي کم ظلمونه کېږي دا تاڼندار او پټواري او تحصیلدار چې کم ظلم کوي په دې باندې هغوی خبره نه ده کړې نو خبره ده د اسلام نه ده دلته اسلام ته خطره هم نشته بانګونه والې کېږي تبلیغیان رونه ګرځي زما په خیال مدرسې چالو دي موږ کلمې وایو روژې نیسو منځونه کوو دلته اسلام ته خطره نه ده د دوی خېټو ته خطره ده دلته د دوی په دې وجه باندې یا په بل کال باندې نه ممبر کېږي په دې وجه باندې دا پارټي بل کال نه بر سر اقتدار نه راځي چې د دوی سیاست د دروغو دی وروڼو چې نن کم تنظیم تاسو راکړ تاسو قامه راکړی دی موږ نه زموږ جنرال سیکرټري نه د ضلعي ملګرو په یو سړي نوم نه دی ښی تاسو د مندڼ تحصیل فیصله کړې ده نن تاسو چې کم تنظیم راکړه هغه ته موږ مبارکباد ورکوو خو د مندڼ تحصیل د ملګرو په رای باندې نن چې کم تنظیم تاسو راکړه دې تنظیم ته زما ملګري زه ورته مبارکباد وایم مونږ بالکل په یو جمهوری انداز باندې ستاسو په اپروول باندې کو چې تاسو وغوښته چې پلانې نشته موږ ته وخت نه نه خو بدل کو او بل خو پیش کو داسې طریقه دا جمهوریت انداز چې کوم دی دا د بلې پارټۍ سره نشته دی هغوی خپل په کور کې جوړ شوي کابینټ جوړ کړي او دلته کې ورکرانو ته اعلان کړي ځکه نن په بعضو پارټو کې نومونه یې نالم ډېر لوی بحران دی او ګړبړ پکې روان دي او ډېر لوی ګروپ بندي را نو لہذا نن دا نننی زموږ د جمهوري کابینټ چې دی د دې نه زما دا تمه را توقع ده چې دوی په کم جمهوري انداز باندې رالو په دې جمهوري انداز باندې او په دې خپل تحصیل کې جمهوري جدوجہد کوي او دا جمهوري جدوجہد چې کوم دی دا د پاکستانی هر شناختی کارت لرونکي سړي دا حق دی دلته کې هیڅوک د دې خلاف یا په دې باندې چې کوم دی نو د منې کېدو نقصو کوشش کولی شي او نه به وکړي لہذا زما د خپل تحصیل دی کابینټ ته درخواست دی چې ملګرو پاسه او د 98% خلک چې کوم دی دې ته ورشه کور ته ورشه او دوی چې کوم دی پارټۍ ته راولئ د پارټۍ د آیین او د منشور نه خبر کوي زموږ د پارټۍ آیین او منشور څه دی اکثر خلک دا خبره کوي وایي دا خلک چې کوم دی نو دا دلته کې مختلف خبرې کوي خو زه یو شارټ کټ تاسو ته د خپلې پارټۍ آیین او منشور بیانوم قائد د خدای پاک وبخي هغه دا په دې سټیج باندې څو پیره بیان کړي زمونږ نظریه زمونږ آیین او منشور دا دی چې مونږ وایو مونږ پاکستانیانو په پاکستان کې اوسو په دې پاکستان کې زمونږ دومره حق دی څومره چې پکې یو جاګیردار دی څومره پکې چې یو سرمایدار دی څومره پکې چې یو جرنیل دی څومره چې پکې یو جج دی دومره حق دا زمونږ د هر پاکستانی دی نو مونږ وایو چې د دې پاکستان دا څومره وسایل چې دي دا د په تمامو پاکستانیانو د روزګار په شکل کې د تعلیم په شکل کې د صحت په شکل کې او د حق په شکل کې دا د ټول پاکستانیانو ته میلاو شي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام
ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام هیډے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی